جاپان کافر ده خو یغه اصول ټول دی اسلام خپل کړی دي. مسلمانانو ته چې کوم اصول او آداب شول دي یغه آداب او د اصولو بیان روان وو. د مخکې دا خبره تیر سوه چې هر کسب هر پیشه هر تجارت سړی کوي یغه مسائل او دیغه احکام باید د زده کی. دغه رقم په تجارت کې خپل نیت سمول نیت برابرول چې دا تجارت هم د لپاره دین وګرځي او د ثواب ذریعہ وګرځي. یو غټ اصول چې دیغه په وجه تجارت عبادت ګرځي او تجارت اسلامی تجارت ګرځي او لغه سره تجارت کې الله رب العزت برکت او په دنیا کې دغه تجارت الله رب العزت خامخا کامیاب کوي. هغه تجارت کې صداقت معامله کول رښتیا معامله کول درواغونه درواغو خبرونه درواغو قسمونه تجارت صفا ساتل. ځکه چې درواغو او د درواغو قسم په وجه باندې اگر چې وقتی ګټه سړی ته پیدا کیږي هغه شی وقتی طور پر خرڅیږي خو دې په وجه باندې په تجارت کې او په دې ګټه کې الله رب العزت کوم برکت ته هغه برکت واخلي. برکت باره کې مخکې ما درته ویلې تجارت نه چې کله برکت ختم شي سړی روپۍ ډېرې ګټي خدا معلومات یې نه کیږي چې دا روپۍ زی په کومه خوا. نو برکت چې کله له پیسو نه له کمایي نه ختم شي بیا دغه روپۍ اکثر آغا خان او لیاقت اسپتال والی وړي او یا په رسمو په رواجو په ناروا په فضول خرچی او د شیطان په لارو باندې دغه روپۍ استعمالیږي. خبره مخکې مې تاسې مخته ما بیان کړې ده د امام اعظم صاحب په شاګردانو کې ده او په مشهوره اولیاونه ده. حضرت امام سفیان ثوری رحمت الله علیه مشهوره بزرگ ده. هغه فرمایي وای موږ د خلکو له خرڅ نه دوی د آمدن اندازه لګو. موږ ته د خلکو پیسې مصرف کولو لګولو نه دی یغو د دنیا او په کومه طریقه د روپۍ ګټلې هغه موږ ته معلومي سي. شاګردانو پوښتنه تیر وکړه چې څرنګه درته معلومیږي؟ حضرت وفرمایل چې کله روپۍ په شیطان په لاره کې مصرف کیږي رسمو رواجو ناروا شیانو کې لګیږي نو دا دلیل او علامه دي دې خبرې ده چې دا روپۍ پاکه نه وه. ځکه چې حلال روپۍ کله په حرام جي کې پاکه روپۍ کله په مردار جي کې نه مصرف کیږي. یوه وجه دا هم وي چې دا روپۍ مرداره وه په مردار جي کې ولګېدله او د آخرت عذاب هغه ځان ته پاتې شو. نو درواغو قسمونه په تجارت کې وي په کاروبار کې وي په مزدوري کې وي په کسب کې وي په پیشه کې وي دا د یو مسلمان تاجر صفت نه ده. الله رسول فرمایل بخاری شریف صحیح حدیث ده فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. کچېرې بایع او مشتری په خپل تجارت کې خرید او فروخت کې دوی د رښتیا معامله کوي رښتا وایي او د مال کوم عیب ده هغه نه پټوي رښتیا وایي او د مال عیب مال په کومه درجه کې ده کوم قسم مال ده د هغه صحیح بیان وکړي. الله رب العزت د دې په دې خرید او فروخت کې برکت واچوي. الله په دې بیع کې برکت نازله کړي او کچېرې دوی داسې نه وکړي وإن کتما وکذبا د مال عیب پټ کې
او د درواغو معامله وکړي دروغ ورته وایي چې جاپاني ده او داسې شی ده محقت برکت بیعهما الله رب العزت دې خرید او فروخت چې کوم برکت ته دغه برکت الله رب العزت ختم کی رنګي کی او برکت کم شي د لږ غټ شي د برکت لږ دنیاوي لږ کمایي وي چیرې پیغه کی برکت وي هغه د مؤمن بنده لپاره کافی ګرځي او کچېرې برکت نه وي نو دا په دنیا کې د لپاره د رسوایی سبب ګرځي دې باره کې خواته بیانولو ته ضرورت نشته هر سړی دې تجربه کړې ده نو ځکه بای وی که مشتری وي دواړو ته پکار ده چې د رښتیا معامله کوي هر خبره چې هغه د صفا کوي واضح کوي د سره برکت راځي او کچیر درواغ وی لدې سره بیا به برکتی پیدا کیږي یو بل حدیث د مسلم شریف د دام د الله رسول فرمایل قیامت پر ورځ الله رب العزت درې قسمه انسانانو سره نه بل یو سره خبره کوي نه بد یو طرف ته الله رب العزت ګوري او نه به الله رب العزت داخلك پاکي او نه به داخلك جنت ته داخلي بیا دی الله رسول فرمایل دا هغه سړی دا چې دی درواغو قسمونه په ذریعہ باندې خپل مال خرڅي کاروبار کې په خرید او فروخت کې درواغو قسمونه اخلي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې دغه ارشاد فرمایل مسلم شریف حدیث ده چې تاسو خپل مال په خرڅلاو کې په خرڅولو کې درواغو قسمونه ما اخلي رشتہ قسم هم نه داخستل پکار درواغو قسم تاسو ما اخلي دغه د درواغو قسم وقتی طور پر خو دغه مال خرڅ کی خو بیا دې مال چې کوم برکت ته دغه برکت ختم کی او د مسلمان لپاره دی الله او د رسول خبري او دی یغو فرمان دا حرف آخر ده چې وارم دی الله پر رسول باندې ایمان راوړی او دی الله د رسول خبره کلم نسی غلطه کېدلای نو مسلمان ته پکار ده چې دې ته وګوري د دې حدیث نم دا خبره معلومه سوه چې درواغ یا د درواغ هر قسم په کاروبار کې دغه کوشش دې سړی نه کوي او دغه رقم دوکه ده دوکې ندیم سړی ځان ساتي اسلام له دې شیانو نه یو مسلمان تاجر په سختی سره منع کوي دغه رقم یو بل صفت یو مسلمان تاجر لپاره ضروری ده چې هغه د مال عیب نه پټي او خریدار ته د دوکا ورکولو کوشش نه کوي هغه مسلمان ده دی الله بنده ده کله کله دا سکیږي بلکې نن سبا خو عام د مارکیټ رواج ده چې مال دو نمبر وي یا مال نقلی وي او گاګ ته چې د اصلي په بیه باندې اصلي رشکاري دیغه په بیه باندې دغه مال خرڅي او دغه رقم د مال عیب دغه دی پټ کی او دته دی هوښیاري وي چالاکی وي دته دی عقلمندي وي او دته دی ګټه وي داس خلک د ټول یاد ساتي چې دی ګټه نه د کړي د دنیا او د آخرت خساره او د دنیا کې ناکامي او د آخرت ور دا خلک د ځان لپاره جمع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې بازار کې روان وو د غلې مارکیټ ته دی الله رسول راغی او دکان ته ودرید نو بوري کې غله پرته و دی الله رسول داسې لاس کې چخ کې دیننه وګتو مبارک باندې لوندواله محسوس دی الله رسول فرمایل دا شای دی لاندې پاس غنم وچ دی غله وچ ده کته چې دا غله لنده ده یا رسول الله دی بران له وجدا لاندې سویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا لاندې حصہ دی پورته ولې نه کې شو ولا ګراک ته خود دایر ښکارې چې دا غنم لکه سرنګ چې په سر باندې دی
دغه رقم په بیخ کې او کتم دا رقم ته دی د الله رسول ډیر په ناراضگی سره ډیر په سختی سره هغه مشهور جمله او هغه مشهور حدیث بیان ک د الله رسول فرمایل لیس منا من غشنا فلیس منا کوم سړی چې د دوکې معامله کوي مشته دوکه را کوي د یو سړی لما سره هیڅ تعلق نشته کوم سړی چې مسلمانانو ته دوکه ور کوي د یو سړی لمش سره هیڅ تعلق نشته نو د دوکې چې هر شکل په مارکیټ کې په کوم شکل باندې لا خپل اصلي صورت نه لا حقیقت نه گا کپیزي او کنه پیزي په هر طریقه باندې چې د خپل حقیقت نه خبره چپسي نو دا دوکه ده شریعت لوري داسې شی بالکل ناروا ده ناجایز ده نو د دې خیال پکار ده د دوکې یو شکلم دیم سړی نه اختیاري ګټه د کم وکي ولداسي دوکونه او ولداسي ناروا شیانو نه دي ځان ساتي دغه رقم په کاروبار کې یو ضروری صفت چې مسلمان تاجر ته پکار ده هغه دا د چې په هر معاملې کې دیانت او امانت دغه صفت اختیارولو کوشش دی وکړي دیانتداری امانتداری دکانداری او دیانتداری دا دواړه سره تړلې دي نو په دې کې دم د دوکه نه کوي دو نمبري دی نه کوي مال قسمي ورته دی وای سم ده خرابي نو هغه دی ورته وای چې دا مال په دې طریقه باندې ده اچا دی مجبوری په وجه یا دی ناپوهي په وجه سړی دی غلطه فائدہ نه اخلي هغه حدیث تاسو بار بار اوریدلای ده شروع مجلسو کې تیر سو التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء دیانتدار تاجر صادق تاجر دا به د قیامت پر ورځ الله رب العزت الانبیاء او صدیقین او شهدا او سره یو ځای کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره بازار تراغ او اعلان وکړو یا معاشر التجار د تاجرانو ډله ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ راواړو او ورته متوجه دی الله رسول ورته فرمایل ان التجار يحشرون يوم القيامه فجارا قیامت پر ورځ الله رب العزت دغه تاجران فجار را پورته کوي فاجر کوم خلق دي فاجر سوق دي زناکار بدکار دا د غټو غټو ګناه کبیره مرتکب چي دي تاجران به الله رب العزت له یو سره را پورته کوي الا من بر ما سوا دي یو تاجرانو نه چې د تجارت صحیح طریقه باندې کوي واتقا پرهیزګاری اختیاري وصدقه او په تجارت کې رشتہ وي نو لدی نمزان ساتل پکار ده دغه رقم یو بل صفت چې هغه نن سبا معاشره کې عام کیږي او عام ده په ناپتول کې کمی کول مسلمان تاجر ته پکار ده چې په ناپتول کې دی کمی نه کوي هر تجارتی معامله چې وي هغه کله وزن سره تعلق لري هغه کله میټر سره تعلق لري او هغه کله شمار لګڼلو سره تعلق لري په دې کې دی کمی به شنه راولي الله رب العزت قران کریم کې سوره مطففین دغه خبر لپاره نازله ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ لا فرمای تباہی دا بربادی دا جهنم او دی ویل دی بربادی وعده دا دی هر داسې سړی لپاره کوم چې په ناب تول کې کمی کوي دا کوم خلق دی دا هغه خلق دی چې کله له خلکو نه خپل حق اخلي نو پر اخلي او چې کله بل ته دی هغه حق ورکولو نمبر راشي نو بیا پیغه کې چې د ظلم کوي کمی کوي دا دومره بد جرم ده دومره سخت جرم ده یا الله په نس دومره جرم عظیم ده حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام واقعا الله رب العزت جای په قران کریم کې بیان کړی ده څنګه الله رب العزت دغه قوم تباہ ک برباد ک
سرنګ خپل عذاب په نازل یغو کې ډیر ګناهونه او شرک هم یغو کو دغه رقم غلاویم ولې شرابم وو ډیر ګناهونه الله رب العزت قران کریم کې دی یغو د عذاب نازلې دو دا سبب نه د بیان کړی چې د شرک جای په جای الله رب العزت چې بیانوي نبی علیه السلام په احادیثو کې دی یغو واقعیا بیانوي دغه یو صفت دی یغو مشهور وو چې دوی په ناب تول کې کمی کوله نو د ناب تول د کمی هغه که په دانې په حساب وي که د وزن په حساب وي که د شمار په حساب وي په هر صورت کې نن سبا نوې نوې طریقې دي لکه نن سبا اکثره خلک پوښتنه کوي چاینا نه تانونه را پیک کې په هر تان کې 3 میټره 2 میټره کم کړي پاسې په لیکلي چې مثال 100 غزه او هغه یې 98 غزه 95 غزه هغه یې چې د په لاټ کې چې د 2 غزه ځان ته وایي قیمت دې 100 غزو اخلي او ورکوي هغه ته چې دا خریدار ته 98 غزه 92 غزه نو دا چای دا د 2 میټرو لپاره دا خپل 98 غزه مردار کړل خپل کمایي مردار کړل نو چې الله رب العزت ته د 98 غزو توفیق درکړی بیا دومره خسیس کار دومره خبیث کار دومره ناپاک او ناروا کار چې 98 الله حلال درکړي 2 غزو لپاره ته بې ایمانی کوي خپل ایمان خرڅه دغه رقم مختلف هغه دي لکه دا دي اجکیمپ او دي شیرشاه دي بندلو حسابونه هغه خو ټوټل چلیږي په 2 نمبري باندې غټ غټ اجي صاحبان دی هغه وی چې په ایمانداري نه چلیږي نن سبا د مسلمان عقیده دا جوړه سوې ده دا خبره دی له خلینه ادا کوي وای په ایمانداری باندې شریعت په طریقه باندې کاروبار نه کیږي دا خلق اصل کې دا ویل غواړي الله رب العزت مشت د حلال روزي حکم کړی دا امر یې کړی دا خو مشت الله یو داسې کار حکم کړی چې په هغه باندې عمل نشي کېدی الله موږ د داسې کار مکلف کړیو چې هغه کار کېدی نشي داسې خلک دي د خپل عقیدې د خپل نظریه اصلاح وکړي اخري خبره درته کوم یو رپورټ مې پڑھاو امریکې په جاپان باندې په 1945 کې اټوم بم واچو هیروشیما ناګاساکی دا شهرونه بالکل داسې تباه کړي چې هلته واشوم نه راشنه کېږي دومره چیتي پیتي ملک ده بالکل دنیا په نقشه ښکاري نه جاپان خپل خلک را جمع کړل دا چې څومره پرایمري سکول ټیچران ماستران استادان دي او یو ته ویلو وایم مشتاس ته دي وزیرانو غوندي تنخواه درکو کومه تنخواه چې دي وزیرانو ده تاسو مشتدي سي قوم راکړي چې دیغو تربیت په ایمانداری په صداقت او په اصول باندې سوي پیغو کې درواغ نه شل کال بعد یو داسې قوم جوړ ک چې هغه د امریکې د اټوم بم ځواب په داسې طریقه ورک چې نن د امریکې په مارکیټ کې که په یو شي باندې میډ ان جاپان لیکلی په پټو سترګو باندې که مسلمان ده که کافر ده هغه شی راخلي جاپان کافر ده خو هغه اصول ټول د اسلام خپل کړي دي او مسلمان ټول د کفارو اصول خپل کړي دي دغه درواغ بې ایماني دوکه دا د مسلمانی یا د اسلام صفات نه دي نو به هر حال تجارت ضرورت ته مسلمان لپاره سره له ضرورت الله عبادت ګرځولای خو عبادت الته ګرځي چې کله په دې کې اسلامی صفاتو انسان خیال وساتي الله رب العزت دې مشتاق دې توفیق نصیب